سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې دوه جملې زده کړو. لاندې دویمه جمله به تاسو ډکوئ، خالي ځای همدغسې به زده کوئ انشاءالله. په وخت سره به زموږ ډېره الماني ژبه زده سي. موږ چې کله وایو زه په دې باوري نه یم، تاسو یوه خبره څوک وکړي یا کوم څه درته وښایي او تاسو وایي زه په دې باوري نه یم، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو das glaube ich nicht. das glaube ich nicht. او چې کله مونږ چاته وایو زه پر تا باور لرم، پر تا یقین لرم، پر تا اعتبار لرم، بیا دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو ich glaube an dir. ich glaube an dir. زه پر تا باور لرم. او لاندې جمله ده زه پر تا باور نه لرم. دوستانو کمنټونو کې دغه جمله تاسو ولیکئ او تاسو به انشاءالله همدغسې دویچ الماني ژبه زما سره زده کوئ په وخت سره. لغتونه، اصطلاحات او روانه جملې.